نو شکر وباسئ چې د پاکستان په شان ملک کې اوسېږئ، پاکستان په شان هسپتالونه. زه د پاکستان ډاکټرانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه امزاز پردیسي د اټلي نه امید لرم چې ټول بخیر. زما نوی ویډیو د ډاکټرانو باره کې ده. زما مرۍ کې پرابلم و، مرۍ درد کول، اوس پرابلم و پکې. نو زه لاړم خپل ډاکټر له، نو هغې ما ته ولیکلو اپاینټمنټ، ګولۍ راته ولیکلو، سره کار نه شو، نو بیا لاړم. نو بیا راته ولیکل چې ته لاړ شه ډاکټر ته، هسپتال ته، که نه. چې زه هسپتال ته لاړم، ما اپاینټمنټ راواغستو، نو ما له 19 نومبر راکړو. نو ما ډاکټرانو ته ویل زه بیمار یم، ما ته تکلیف دی. 19 نومبر ته خو لا 2 میاشتې پاتې دي. زه دومره وخت کې بیا ما مرۍ نورم خرابه شي، یا به زه خپله ښه شوی یم. نو ما ته موږ هېڅ هم نشو کولی. نو دلته زه دا دې لپاره دا ویډیو کوم، شکر وباسئ چې په پاکستان کې پاتې کېږي او پاکستان په شان حکومت درته په دنیا کې به نه وي چې لاړ شي. دلته که په ایمرجنسي کې انسان زخمی شي که نه، نو زه درته یم چې تاسو یقین وکړئ، دا اوس دلته که ایمرجنسي کې تا نه یو 2 کسان مخکې وي، که د هغې په سر درد هم وي که نه، په سر یې درد وي، خو ته به نه دی، ته په نمبر کې ناست کو، تا نه وینه بېږي. دا په موږ تېر شو، زما په ملګري باندې دا تېر شو، لاس یې کټ کړی و، نو د هغې بیا انتظار کولو. دا اوس هسپتال کې ولاړ یم که نه. هسې یقین وکړئ چې زه اوس راغم، ما ورته ویل زه پرایویټ هسپتال ته ځم، ما ته تکلیف دی که نه. نو بیا ما ته ویل وایي ته به چې پرایویټ له ځې ته به پیسې زیاتې ورکړې. تاسو خو په دې به نه پوهېږئ، ایټالین خط دی، دا ورسلي رو لیکلي دي، دا صرف د یو ویزټ دپاره، د یو ویزټ دپاره. اوله چې مثلا ما ته اوسه پورې ویل چې هسپتالونو کې ځای نشته که نه، نو دا یې چل د نومبر ته به انتظار کوي، 19 نومبر ته که نه، 2 میاشتې دي لا پکې. نو ما ورته وویله نه ټیک ته، زه خو به نومبر ته انتظار وکړم، خو زما مرۍ کو نور هم خرابه شوه، ذمېوار وایي هېڅوک هم نه وایي، ته به خپله ذمېوار یې. نو بیا مې ورته ویل زه پیسې در کوم، اورې. نو ما ته وایي زه ورېږه موږ ټلیفون کوو. نو چې بیا هسپتال ته رنګ وکړو، هماغه سرکاري هسپتال ته رنګ وکړو، نو هغې راله اپاینټمنټ راکړو. نن د پیر ورځ ده، نو ما له د زیارت ورځ راکړه، زیارت پر 10 بجې راشه، 100 یورو به داخله کړي، نو تا به موږ ډایرکټ وګورو. نو زه یقین ساتئ چې هر ځای کې بس پیسې به ورکړې، اورې. نو کار به دې مخکې کېږي، نارمل بیماري د مرۍ تا له اپاینټمنټ درکړي 2 میاشتې. نو 2 میاشتې که ته مرۍ وکړو چې د سخته پتا تېرېږي د ډاکټرانو پیسه. دا یو ویزټ دپاره 100 یورو دي، ټیسټونه راته وایي، ټیسټ مو دا دې لپاره دا خبر نه کوم چې زه پیسې ورکوم، خو دې لپاره دا خبر کوم د 100 یورو نه تقریبا 20,000 روپۍ پاکستاني جوړېږي که نه. نو شکر وباسئ چې د پاکستان په شان ملک کې اوسېږئ، پاکستان په شان هسپتالونه. زه د پاکستان ډاکټرانو ته بیا سلام کوم چې په دې سخت وخت کې په یو غریب ملک کې مثلا که نه چې هسپتال ته لاړ شي، هسپتال کې خو هغه کار کوم چې ایمرجنسي وي، هغه کار خو د لزرو کې کو، هغې د هغې مور پلار نه وي، د هغې څوک وینه. او دا یوروپ ملک دی کوم چې لکه دوی سره د هر یو ټکنالوژي موجود، د هر یو شی دوی سره شته دی، مثلا د هسپتال کې. خو لکه بیا به هم ته اپاینټمنټ لري، هغه رنګ مریضان هم نشته دی پاکستان کې. خو چې هسپتال ته لاړ شي دومره مریضان، ته چېرته ټوله دنیا دلته راغلې ده. نو زه خپل پاکستان عوامو ته دا وایم شکر وباسئ چې د پاکستان په شان ملک کې ژوند تېروئ. او خدای راله زه به دا ووایم چې خدای راله داسې وزیر اعظم راکړی چې ته اوس ته هر یو کار فری کړی دی، ډاکټران دي، کو هسپتالونه دي، صحت کارت جوړېږي. نو دا په یوروپ کې هم نشته دی. یقین وکړئ ته په یوروپ کې چې هر یو شي دلته موږ نه ټیکس کټ کېږي، هغه موږ کار کوو که هر څه کوو، خو موږ ته هغه سهولت نه میلاویږي. نو زه به دې لپاره ما دا ویډیو جوړه کړه، مثلا زما ته اوس مرۍ تکلیف دی، نارمل پرابلم دی، نو ما ته یې راکړو 19 نومبر اپاینټمنټ، او نننی تاریخ دی، نن 9 تاریخ دی که نه، 9 تاریخ. ته سوچ کوئ چې 9 اګست او بیا 19 نومبر باندې لکه زه ځم هسپتال ته، نو زما مرۍ به یا خپله ښه شوي، یا به زه دغه یا به سمه خرابه شوي. نو زما صرف دا ویډیو دی لپاره ډاکټر د پاکستان ډاکټرانو ته زما سلام دی، خوشحال اوسئ ټول عمر. ته د عوامو خدمت کوئ، د خپل وطن خدمت کوئ، او دا یو خلکو سره نیکي کوئ. زه به دا وګڼم ټیک ته تاسو حکومت نوکران یې، حکومت دله تنخوا درکوي، او خو تاسو چې کوم خدمت کوئ دا په یوروپ کې نشته دی. نو الله هم راته ټول عمر خوشحاله ساته، د خپل ځان ډېر خیال ساتئ، د لوی الله په امان.